والی راولي تخفیف ور باندې راولي ستومانی ور کم کوي هغه ستړیا چې د هغه ور کم کوي یعنی څونه ډیر دا رقم مارکیټونه ستا شاپینګ سنټرونه ستا دا هغه رقم مطلب لوی پلازې ستا په هغه کې دغه الکوان چې دی هغه کار کوي څوک په 10,000 مزدور څوک په 60,000 مزدور څوک په 13,000 مزدور د الله رسول فرمایي ته د خپل مزدور سره احسان وکا الله رب العزت د هغه په بدله کې ستا سره دوه احسانات چې دی هغه کوي یعنی دا څونه عجبه خبره نه ده عزیزانو چې یو سړی خپل طالب و شاګرد و مزدور و هغه چوټو د هغه سره لږ ښه وکړي پخوا دې پر 6 بجې چټۍ کوئ نن دې پر 15 بجې چټۍ کوي پخوا دې پر 15 بجې چټۍ کوئ نن دې پر 4 بجې چټۍ کوي د الله رسول فرمایي الله به ستا مغفرت وفرمایي الله به وتا ته عفو وکړي الله به ستا سره احسان وکړي الله رب العزت به تا د جهنم د اور خلاص کړي څومره لویه خبره ده یاره موږ خو دا خبر پر دماغ سپاره ده چې یعنی روزه ده دماغ می کار نه کوي کار مره لره خپل کار پر خپل ټیم کوه ما ودې ته مه مجبوره کوه چې زه شکنځا وکم زه جنګ وکم زه پوچ وایم زه بل وکم بل د الله رسول فرمایي زما خبرې د زړه ته نه لویږي ګوره زما استاد دا سیزن و زړه ته لوېدلی دی چې ګراک به راځي پلانی شم په 100 راوړی دی په 1.5 به خرڅوم 50 روپۍ زما ګټه ده دا مې زړه ته لوېدلې ده دا مې منلې ده پر دې مې ایمان دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر خبره زموږ ته ایمان نشته العیاذ بالله ولې بس ما استا ایمان نه ور باندې نو لہذا د الله رسول فرمای من خفف عن مملوکه چا چې پر خپل مزدور ملازم و کارګر را واخلام و هغه ته اسانی جوړ کړه تخفیف پر راوستي ټیم ور باندې کم کوي کار ور باندې کم کوي چې یاره روزه ده د الله رسول فرمای غفر الله له الله به دې مزدور د وجه بخشي د الله رسول فرمای واعتقه من النار الله به دې مزدور د وجه د جهنم د اور خلاصي بس داغه دوی خبر زما استاد ژوند مقصد دی چې الله موږ مغفرت و فرمایي الله مې د جهنم خلاص کړي او دغه دوی خبره الله او ما او تا ته په کور کې را نصیب کړي دي هر سړی خو مطلب پلازا و شاپینګ سنټر و مارکیټ نه لري په کور کې خپل بچان لرو په مسجد کې طالبان لرو په خانقاه کې موریدان لرو دغه سي مطلب راواخل ملګری و یاران لرو اوس پر د خپل ملګرو باندې کار کم کا ستومانی کم کا د دې چې کم هغه منډه واغور باندې کم کا د الله رسول فرمای الله وتا ته پر دې وشان چې د هغه در نصیب کړي غفر الله له الله بدي مغفرت و فرمایي واعتقه من النار الله بدي جهنم د اور خلاص کی د ابن حبان حدیث دی عزیزانو صحیح حدیث دی یعنی ما او تا په جنت پسې څومره منډي وو د الله رسول ما او تا ته د جنت لاره په کور کې راوښوله ما او تا د جهنم څخه څومره منډي وو الله رب العزت په کور کې او ما او تا ته د جهنم څخه د خلاصون لاره راوښوله ما او تا د مغفرت څومره منډي ترنډي کوو د الله رسول ما او تا ته په خپل کور په خپل دکان په خپل مارکیټ په خپل شاپینګ سنټر کې او په خپل هسپتال کې الله رب العزت او ما او تا ته دومره اساني چې د هغه جوړ کړل نو لہذا الله رسول فرمای من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له چا چې د روزې په میاشت کې د خپل شنیانو سره د خپل ما تحت سره چې ستا تر لاس لاندې دي د هغو سره د احسان وکړي پر هغو د کار کم کوي ستوماني د کم کړله د الله رسول فرمای غفر الله له الله رب العزت په د هغه وجه ستا مغفرت فرمایي واعتقه من النار د هغه وجه به الله رب العزت ته د جهنم خلاصوي اوس دا کار خو ما ګران کار نه در ښولی عزیزانو نه به مې دا درته ویلی چې ته ډوډۍ ورکه نه به مې دا ویلی چې ته مطلب یو سالن پوخ که نه به مې دا درته ویلی چې ته ورسې 2 رکعته نفل وکړه یاره کاروبار دی که یې په کاروبار کې د خپلو ملازمینو سره ښه وکړه الله فرمایي زه ښه در سره کوم ته دی وبخښه الله فرمایي زه تا بخښم ته دی د کار اخلاص که الله فرمایي زه تا د جهنم اخلاصوم یعنی ما او تا دې په دومره معمولي خبره په بدله کې څومره لوی خبرې را کړلې ما ته به راولاړ شو د خپل شاګرد به وبخښو پروا نه لري څه کار پرېږده بیا به سبا وکړې سبا نه دی بل سبا بیا به د روزې بعد پوره کار چې دی هغه وکړې په بدله کې الله فرمایي زه تا بخښم بیا ما ته راولاړ شو د خپل ملازم ته چې دا زما ستا تر لاس لاندې دی و هغه ته ووایي چې یاره ډېر ځان مه ستړی کوه روزه ده الله فرمایي په دې بدله کې زه تا د جهنم اخلاصوم همدر دې به نو بالا دومره په نت سره نیولې خبره او په دومره قیمتي خبره باندې خرڅېدل دا نشته په دې دنیا کې عاجزانو یعنی دا خبره ډیره معمولی ده د 2 روپۍ خبره ده چې ما تا د خپل ملازم سره دا وکړو لیکن هلته چې په بدله کې الله ما تا ته راکوي هغه تر 2 اربه هم مطلب ارزانه خبره ده
تر 2 اربو څومره لویه خبره الله زما او ستا مخ ته کښېښوله. اوس ما او ستا خپله خوښه ده که جنت غواړو هم که د الله په دربار کې مغفرت غواړو هم د الله رسول یې ما او تا ته لاره راوښوله. د الله رسول پر ما او تا مهربانه دی، د جنت لاره ورمعلومېدله، د جهنم څخه خلاصون ورمعلومېدی و ما او تا ته د الله رسول خبره کښېښوله. منل نه منل دا زما او ستا کار دی، عمل ورباندې کول نه ورکول دا زما او ستا کار دی، بخښل د الله کار دی، د جهنم څخه خلاصول دا د الله کار دی. اول قدم به زما او ستا وي، دویم به بیا د الله له جانبه وي چې الله رب العزت به زما او ستا سره احسان کوي. بله خبره دا د الله رسول فرمایي واستکثروا فیه من 4 خصال. د الله رسول فرمایي د روزې په میاشته کې تاسو 4 خبرې خپلې کوي. د روزې په میاشته کې تاسو 4 خبرې خپلې کوي. د الله رسول فرمایي خصلتین ترضون بهما ربکم، 2 خبرې داسې دي چې په هغه باندې الله راضي کیږي. وخصلتین لا غنى بكم عنهما، 2 داسې خبرې دي چې د هغه څه ته چاره نه لري، خامخا به کوي. اولنۍ خبرې څه دي؟ اولنۍ خبرې دا دي د الله رسول فرمایي چې فشهادت الله اله الا الله. تاسو دا کلمه ډیره وایاست د روزې په میاشته کې، لا اله الا الله، لا اله الا الله. زموږ په پیرانو کې بزرګانو کې الله والا داسې موریدان شته چې د ورځې 25 زره واره دا وایي چې لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. او دا لا اله الا الله د الله رسول فرمایي دا د جنت چابي ده. د الله رسول فرمایي که د چا آخري خبره دا سوه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه، دا ولاړی جنت لره، دا جنتي دی، او پر ده باندې د جهنم اور چې دی هغه حرام دی. او بیا روایاتو کې راځي حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه یو ډېر پریشان و. چا پوښتنه ځینې وکړه ولې دومره پریشانه یې؟ ول یاره ما د الله د رسول څه واورېدل چې ما ته یو داسې کلمه را معلومه ده چې دا کلمه سړی د مرګ پر حال ووایي الله رب العزت به ښایسته کړي، الله رب العزت به منور کړي، الله رب العزت به دته د دې کلمې د وجې د مرګ چې کوم پریشانی دي د هغو څه به الله خلاص کړي او الله به جنت ورکړي. نو ول هغه کومه کلمه ده؟ ول ما د الله د رسول دا خبره واورېده، کلمه مې نه ده اورېدلې چې کومه کلمه د الله رسول وښوله، ډېر مې ارمان ده او د الله رسول نسته زه د هغه خبره اوس د چا څه پوښتنه وکړم. حضرت عمر فاروق ورته ویل ول زه در وښیم هغه کلمه. ول و خو دې راوښیه، خو دې راوښیه. ول هغه دا کلمه ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اکا ابو طالب وفات کېدی، پیغمبر علیه السلام دا خبر ورته کښېښول ته دا ووایه چې لا اله الا الله، لا اله الا الله، نور ما و جنت بیا سره پرېږده. دول اوس سبحان الله ماشاءالله و د هغه کلمه ده، د هغه کلمه ده، د الله رسول د هغه کلمه ښوولې وه، زما د فکره وتلې وله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. از شیخ صاحب رحمه الله، شیخ زکریا صاحب دی فرمایي و یو کافر بادشاه و. دا کافر بادشاه به پر مسلمانانو بیخي ډېر ظلمونه کول. نو بیا مسلمانانو دا جنگ وګټئ، دا کافر بادشاه چې دی هغه یې ونیوئ. چې ونیوئ نو یې ډېر ظلمونه کړي وو، ډېر بد یې کړي وو، ډېر مسلمانان وژلي وو، ډېر مسلمانان خوش کړي ولو. نو قرار دی راولاړ سو په یو دیګ کې واچوي، دیګ. او دیګ چې دی هغه د پاره اور چې دی هغه بل کوي. دی چې په دا دیګ کې کښېنوئ، دی چې کښېنستي نو خو اور دی، عذاب دی. نو یې د خپلو بتانو ډېر خواستونه وزارۍ شروع کړې و خپلو بتانو ته. نو بت ته کمې خوا ولو، دا دیوال به زما ستا څه خبره واوري؟ دی مجبوره سو چې یاره زما خدایان خو څه نه اوري، نه ما ته فایده را رسوي، نه مرسته کولی سي. نو راولاړ سو دا یې شروع کړو لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا چې شروع کړلو دا خو نو د رښتیاو کلمه ده، دې کې خو یوه ذره شک و شبه نسته. وایي الله رب العزت باران راوستی، باران یې ووروئ، دا اور چې دی هغه یې مړ کړي. چې مړ یې کوي بیا الله رب العزت داسې طوفاني هوا راوستله چې دا دیګ یې پورته کوي، الله الله الله، لیر یو ځای په یو کلي کې د کافرانو دا دیګ چې دی هغه ونښتی. چې ونښتی دی هلته پکې پروت ولو، راووتی یې لسلو. نو خلک پر راټول سو چې خیر خیر دا څنګه معامله ده. بیا د ورته زه پلانی سړی یم، زه هغه پلانی یم، بیا داسې پیښه سوه، بیا مسلمانانو ونیولم، بیا یې داسې په دیګ کې واچولم، بیا یې اور بل کړي، بیا ما
د خپلو بتانو څه ډېر څه وغوښتل خو بتانو زما د نه اورېدله. بیا ما د الله رب العزت څه وغوښتله، لا اله الا الله کلمه شریفه مې شروع کړله. الله رب العزت اور مړ کړ او بیا یې هوا راوسته، دا یم زه دلته راوستلمه. د شیخ صاحب فرمایي، شیخ زکریا صاحب رحمه الله فرمایي وی بیا د هغه کلي ټول کافران په دې خبره مسلمانان شول چې دا خو د رښتیاو کلمه ده، دا خو د رښتیاو هغه کلمه ده چې سړی مري دا د جنت چابي ده، چې سړی مري دا د جهنم کلب دی، چې پر دغه کلمه سړی مړ سلو الله رب العزت بیا جهنم د ده دپاره تاله کوي، دی جهنم له تللی نسي. موږ به څه وایو؟ موږ به دا وایو لا اله الا الله، لا اله الا الله. په ناوله د ذکر پسې مه ګرځئ عزیزانو. ذکر هغه دی چې د الله بډایي، ذکر هغه دی چې د الله لویي، ذکر هغه دی چې د الله رب العزت عظمت پکې بیان سوی، ذکر هغه دی چې الله را ښوولی، ذکر هغه دی چې محمد رسول الله را ښوولی. صحیح سلو. نو چې ما او تا ته الله او رسول کم ذکر را ښوولی دی هغه به ما او تا کوو. بهترین ذکر د الله رسول فرمایي هغه دا دی لا اله الا الله، لا اله الا الله او لا اله الا الله. یو واره په آخر کې بیا ورسره وایاست محمد رسول الله، محمد رسول الله. تاسو عزیزانو وخت اسم را باندې تېرېږي. ګوره موږ چې سهار راپورته سو موږ دا کوو چې مطلب لمونځ مې وکړئ، د لمانځه بعد بیا موږ واک کوو، د واکه بعد بیا تناره څه ډوډۍ راخلو، بیا راسو کور ته چای کوو، بیا ساتکۍ پرې وځو، بیا بازار لرو. دا زموږ دوی روټین دی. د چا کال، د چا 15 کاله، د چا 10 کاله، د چا 50 کالو څه دغه روټین دی، دغه ترتیب روان دی. ته راسې و دا خپل روټین ته، و دا خپل ژوند ته، و دا خپلې لارې ته یو بل تورې ورزیات کوي چې پر دغه ټیم باندې به زه د ورځې 100 واره وایم لا اله الا الله، لا اله الا الله. او چې کله تا دغه ذکر شروع کړئ بغیر د ذکره به بیا تا لره خوب نه درځي، بغیر د ذکره به ستا د زړه اطمینان نه یې، بغیر د ذکره به ستا سکون چې دی هغه نه یې. لا اله الا الله، لا اله الا الله. او عجبه خبره دا د عزیزانو په جنت کې نه لمونځ سته، نه زکات سته، نه روزه سته، نه حج سته، هیڅ یو شی نسته، خالص ذکر سته. سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا اله الا الله. بس صرف دا خبرې سته. او هغه به داسې یي دا موتا چې سا اخلو زما ستا سا کله پر موتا باندې ګرانه سوې ده چې یاره سا اخیستلو کې زما دپاره مشکل دی. صحیح سلو. داسې به جنتیان په جنت کې څه کوي؟ هغه به دا وایي الله الله سبحان الله الله اکبر الحمد لله. تاسو په خپل ژوند کې دا شی زیات کوي، یعنی خالص 15 منټه ټیم ورکوي ولا اله الا الله ته، او دغه 15 منټه به د 15 اربه کاله و موتا ته جنت راکوي. او دا یقیني خبرې دي، هیڅ یوه ګرانه خبره نه ده. تاسو د ځانه سره دا عهد وکئ، وعده وکئ چې په آینده کې به زه څه کوم؟ زه به ذکر کوم لا اله الا الله، لا اله الا الله. او که بیا د چا دا فکر دی چې یاره ذکر خو نو اجازه غواړي، اجازه نه غواړي. اجازه الله را کړې ده، اجازه د الله رسول را کړې ده، اجازه موږ ته استادانو را کړې ده چې استادانو دا کلمه را زده کړله. که څوک وایي نو ما اورېدلې دي د پیر اجازه ضروري ده، بس دا زه ستا پیر ته زما مرید زه به اجازه درکړم دی بعد ذکر کوم. صحیح سو، دا کار خلاص. اوس خبره ده و پیر ته بیا چا اجازه ورکړې ده؟ و پیر ته چا اجازه ورکړله؟ اشخ بیا خو سبب د لمانځه اجازه غواړي چې د لمونځ خو زه نه کوم، ما د چا اجازه نه ده راکړې. دا خبره نه ده. او دا هم مه کوه چې زما یو ناولد د ذکر په کار دی، ناولد د ذکر پرېږده، هغه ذکر کوه. شاه عبدالقادر جیلاني صاحب رحمه الله خو نو ډېره عظیمه هستي تېره سوې ده. نو خلک څه کوي پر تسبو باندې وایي یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا دستګیر اعظم. دا تورې سړی نه وایي. ولې؟ هغه وجه دا ده ته دا غواړې چې د غوث اعظم رقم مطلب چې څومره بزرګ و الله والا او زه هغه رقم بزرګ جوړ سم. ته خو د هغه غواړې، بل شی خو نه غواړې. دا خو نو فکر نه وي چې د غوث اعظم زما مدد زما نصرت کوي. هغه زر کاله کېږي د وفات، هغه ستا څه نصرت و مدد وکړي؟ نو ته خو دا غواړې چې زه د ده رقم جوړ سم، بزرګ سم، الله والا سم. نو شاه عبدالقادر جیلاني چې کوم تورې ویل خو هغه تورې ته هم وایم. دی په چش باندې دا دومره لوی هستي، دا دومره لوی عظمت الله پر چش ورکوي، خو پر لا اله الا الله یې ورکوي، پر الله الله یې ورکوي، هغه شان ته هم وایه. خبره خلاصه سوله. نو لهذا د الله رسول فرمایي تاسو څه کوئ؟ واستكثروا فيه من 4 خصال. تاسو څلور شان په دغه روزه کې ډیر کوئ. په هغو کې اولنی چې دی هغه دا دی چې فشهادت الله اله الا الله، لا اله الا الله او لا اله الا الله وتستغفرونه. بل خبره دا ده د الله رسول فرمایي په روزه کې تاسو
استغفار ډیر وایست. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. د الله رسول به فرمایل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. په یوه مجلس کې به سلسل واره ویل. عبدالله ابن عمر فرمایي ما شمارل غوښتي وای یا موږ کله شمار کړو په یوه مجلس کې به د الله رسول فرمایل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ته خالي دا وایه رب اغفر ورحم رب اغفر ورحم رب اغفر ورحم. څومره لویه خبره ده. الله فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله فرمایي وای چې تر څو پیغمبر علیه السلام موجود دي دا زما په بندگانو کې الله فرمایي زه پر دې عذاب نه راولم. او چې کله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي ته جنې ولاړې بیا دې استغفار وایي زه پر دې عذاب نه راولم. د الله له جانبه دوه امانتونه پر ما ته را نازل سوي دي چې الله پر ما ته عذاب نه راولي. یو د محمد رسول الله وجود مبارک کولو، پیغمبر علیه السلام له دنیا ولاړی و ما ته استغفار را پاتې سو. استغفار وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام مبارک له سړی راغلی ول یا رسول الله مسند امام اعظم حدیث نقل کړی دی اولاد نه لرم اولاد نه لرم. د الله رسول پوښتنه جن وکړه اولاد نه لري ول یا اولاد نه لرم زوی نه لرم. د الله رسول ته وفرمایل د دوه خبرو څه چاره ګرځولې. اوله خبره دا د صدقه ډیره کوه، خیرات ډیر کوه. خیرات او صدقه ستا د وس مطابق دا نه چې ته ورسه وروره یو بوري وړه واخله په پورې واخله بیا دا کېدو پیسې نه لري دا ورکه غریبانه نه ستا خدای وس. یو ګیلاس اوبه به چا ورکولی شي. یو کښنی بچی را روان دی کښنی بچی را روانه دا باټلۍ راخیستې د ګوډی راخیستې د اوبه راوړي د لاس ریړۍ را روانه کړې د اوبه راوړي نو ته راولاړ شه دا اوبه ورسره راواخلې در کور یې ورسره ورسوه. دا موږ دا کښنیان نه وي دا نلکو ته چې ولاړې دا کښنۍ صدقه ده دا کښنۍ خیرات دی تر دې غټ خیرات چې دی اخیستل نه. او دویم د الله رسول فرمایي استغفار ډیر وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دغه صحابي ولاړی ډېر وخت بعد بیا رالی چې رالی ولې یا رسول الله ما خوا چې تا څه راښولي و په هغه ما عمل وکړي هغه مې خپل کړو هغه مې مطلب ترتیب مې شروع کړي نه زامن الله رب العزت راکړو نه زامن الله رب العزت راکړو. موږ خو د الله څخه نا امید یو. د پیغمبر علیه السلام خبرې موږ ته د غیب فضیلت ښکاره کېږي. ایمان او یقین نور باندې لرو نو ګرځو پر پیرانو ملنګانو فقیرانو باندې چې د څه راکول هغه به راکېږي چې د څه غوښتل هغه به کېږي. نه دا خبره نه ده کېږي هغه چې الله جل جلاله وکړي یا الله رب العزت ما تا ته چې دی هغه یې شي نور د چا خبرې نه چلېږي. نو لهذا د الله رسول فرمایي تاسو څه کوئ تاسو استغفار ډېر وایاست استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بیا روایتو کې راځي عزیزانو ابراهیم علیه السلام یو وخت د اسمانه لاندې مځکې ته وکتل چې ویې کتل نو په هغه کې یو سړی دی په بد کار اخته دی. ابراهیم علیه السلام بد دعا ورته وکړه هغه الله رب العزت مړ کړ. بل ځای بیا وکتل بیا مطلب یو سړی دی په بدکاري باندې اخته دی بیا یې بد دعا ورته وکړله هغه بیا الله هلاک دا رقم بیا اخر الله رب العزت ورته ویلی ول ابراهیم علیه السلام ته داسې مه کوه دا خو انسانان دي خامخا به ګناه جنې کېږي دا یا به توبه وباسي استغفار به ووایي د الله څخه به معافي وغواړي. الله فرمایي له ما به معافي وغواړي یا که دی معافي ونه غواړي د ده په اولاد کې به یو داسې نیک سړی راسي چې هغه به ښه سړی د دین او د اسلام خدمت به کوي. دا مه کوه هر څوک د وژلو دپاره نه دي چې به چا ګناه کوله زه به یې وژنم. ابراهیم علیه السلام له اسمانه پر مځکه څوک ویني پر بد کار باندې او بیا دا دعا کوي چې الله دا هلاک کړي دا تباه کړي. الله ورته فرمایي نه داسې مه کوه داسې مه کوه دا به سبا دعا وغواړي دا به سبا معافي وغواړي دا به سبا توبه وباسي او دا به د زما په دربار کې پښیماني چې د هغه ظاهره کړي. او موږ پر ټولو ګناهو پښیمانه یو والله موږ پر ټولو ګناهو پښیمانه یو. الله دې موږ پښیمانه کړي د رښتیا وو. او د الله رسول فرمایي تا به توبه نه ایستلې ته په زړه کې دا خبره لري چې یاره زه یو ورځ توبه باسم خامخا یې باسم یقیني یو خو ګپه ده
ته به ما خطا باسې زه به تا خطا باسم یا الله زما او ستا په زړه خبر دی چې یاره انشاءالله العزیز مسجد له روان یم روزې لره ځم عمرې لره ځم حج لره ځم جهاد لره ځم پلاني ځای لره ځم بس توبه باسمه د هغه ځي د راتلو مخکې به الله ربالعزت ستا توبه چې د هغه قبوله کړي هغه ځای ته به ما او تا رسېدلي نه یو نو لهذا د الله رسول فرمایي څه کوئ واستقصروا تاسو څه کوئ مطلب ډېر زیات په دې کې څلور شیان کوئ اوله خبره د لا اله الا الله ده او دویمه خبره چې د هغه د استغفار ده استغفر الله استغفر الله استغفر الله د الله رسول فرمایي دا دوی خبرې د الله د رضا دپاره کوه الله به در څخه راضي سي الله به در څخه راضي سي بیا روایتو کې راځي عزیزانو چې کوم سړی د الله رسول فرمایي توبه وباسي التائب من الذنب كمن لا ذنب له کوم سړی چې توبه وباسي دا دی لکه د چې ګر سره ګناه کړی نه دا داسې دی لکه د چې ګر سره ګناه کړی نه نو لهذا اوس خو را روان ژوند خو ما ته نه په خبر چې ما ته به څه کوو یا به څه راسره پیښیږي اوس د پرون خبره د پرون د سره تېره شوه دی ګناه وه چې بیا ما ته په آینده کې نه کوو یو ګناه در څخه وسوله یو سړی دی تللی دی د یارانو ملګرو سره هغوی شراب څښل دم یو غړپ شراب ورسره وڅښل بیا یې دا فکر دی چې ورور زه شرابي نه یم نه شراب څښم د هغه شرابو توبه وباسه الله رب العزت به ستا هغه توبه داسې قبوله کړي لکه چې تا دا ګناه نه وه کړې ستا په عملنامه کې یو شی شراب نه و نو داسې به الله رب العزت ستا د عملنامې څخه د شراب وباسي نو ما او تا د پرون د وړمر د کال د تېر کال بل کال ګناه مې کړې ده اوس ضرورت نه ورته لرو راسه چې ما او تا اوس توبه وباسو د توبې دروازه چې د هغه خلاصه ولاړه ده الله رب العزت به زما او ستا توبه چې دا هغه قبوله کړي په خپل دربار کې نو لهذا د الله رسول فرمایي تاسو څه کوئ تاسو ډېر دا ذکر کوئ چې لا اله الا الله او تاسو ډېر د روزې په میاشت کې دا وایاست استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا دوه شیان مې در وښول عزیزانو دوه شیان به انشاءالله العزیز دغه خو زموږ هفته و اتوار بیاني نو په دا روزه کې به یې ورځ زیاته کړو ډېرو پر دې باندې زور نه راولو صحیح ده چې دا ماش د یوه نیمې روپۍ ګراک مو پیدا شي ولاکه لمانځه لر راسه موږ خو نو د وخته سره پیژنو نو خو خپل نه سره بدو خو به د شروع بیا پروا نه لري زه خپل الحمدلله صحیح په خوا ډېر ما ډېر ګروم کېږم ولاکه دا دوې خبرې انشاءالله سبا درته وایم اوس د روزې څه مسایل درته وایم عزیزانو اوله خبره خو دا ده د الله رسول فرمایي که چا یوه روزه قصدن وخوړله قصدن مریض نه و قصدن یې روزه وخوړه مریض نه و د الله رسول فرمایي د روزې بغیر بیا ته تر مرګ تر ساعت ته پورې روزې نسه ستا د دې روزې ځای نسي نیولی کوم سړی چې یوه روزه قصدن وخوري ګوره مریض نه دی مسافر نه دی بیمار نه دی دی راولاړ شو قصدن یې روزه وخوړله د الله رسول فرمایي بیا ته ټول عمر روزې نسه نو که کال دی که پنځه دی که لس دی که شل دی که پنځوس دی که اویا دی که اتیا کاله که سل کاله ته روزه ونیسې که الله تا ته ژوند درکړی د دې یوې روزې ځای نسي نیولی ترمذي شریف حدیث دی نو لهذا ما ته به کوشش دا کوو چې ما ته به روزه په هر حال کې نسو په هر حال کې به ما ته روزه نسو بیا چې ما ته روزه ونیول نور نو بیا د الله رب العزت مهرباني تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو زموږ ته بابا راواخله ادې راواخله په کور کې به خامخا دا څومره بیماري د روزې بغیر په روزه کې الحمدلله د ادې څه پوښتنه وکړه موره څنګه یې جوړه یم الحمدلله بابا څه پوښتنه وکړه څنګه یې ډېر ښه یم الحمدلله روزه څنګه وه روزه ډېره په خیر سوله خدای پاک دې بس قبوله کړي دا د روزې دومره لوی برکت دی او د دې بغیر بیا د سهاره تر غرمې د دې ګزاره نه کیږي که ډوډۍ دي که چای دي که دوا ده که پلانۍ دي خامخا یې غواړي که نه نو بیا به مشکل پریشانی چې دغه جوړه سي لیکن د روزې دومره لوی برکتونه دي الله اکبر د الله رسول فرمایي که تاسو د روزې په برکتو خبر سواست نو تی به دا امید وکئ تمنا وکئ چې کاش ټول عمر روزه وای کاشکې ټول عمر روزه وای سبحان الله اوس خبره دا د عزیزانو څه خبرې داسې دي چې په هغه سره نه روزه چې د هغه مطلب روزه چې د هغه ما ته ماتولی سو کله کله روزه ده اوس روزه خو نو که سړی ماته کې قصدن نو بیا خو به یو شپېته روزې راګرځوي د روزې بعد به یو شپېته روزې راګرځوي یوه به د هغه روزه سي شپېته به د دې جرمانه سي صحیح سلو هغه به د دې کفاره سي چې تا روزه ولې وخوړله تا دا جرم ولې وکئ نو چې ما او تا اوس یوه روزه نسو نیولی نو هلته به بیا یو شپېته روزې زما او ستا دپاره څنګه چې ما او تا یې نسو خو ها کله کله روزه ده په روزه کې اوس انسان
یو مشکل رالی، یو ضرورت رالی، مجبوری راله. اوس دی وایي که زه روزه ماتوم د اختر بعد به 1 شپېته روزې نیسم او که نه ماتوم زما دومره خانه خرابېږي، زه دومره په عذاب یم، زه دومره پریشانه یم. پروا نه لري. لکه چې څنګه الله رب العزت د جوړ سړي دپاره روزه ضروري کړې ده، د ناجوړه سړي دپاره بیا نه روزه چې د هغه ضروري کړې ده. صحیح سلو؟ د ناجوړه سړي دپاره نه روزه چې د هغه پروا نه لري. یو سړی مسافر دی، پیغمبر علیه السلام مبارک په سفر روان ولو، نو یو ځای داسې رش چې رش ولو، نو بیا صحابه پر راټولو بیا یې څو بومبۍ باندې اچولې. پوښتنه وکول خیر خو به یې؟ ویل دا پلانی صحابي دی، روزه ډېر باندې بوج سوله، اوس دا دی بېهوشه سو، روزه نه ماتوي. د الله رسول وفرمیل ولې نه ماتوي روزه؟ روزه ولې نه ماتوي؟ په بل سفر کې پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله روزه ماته کړه. څه صحابه وو هغول موږ روزه نه ماتوو. د الله رسول خوا بده کول، تی تر ما ډېر بزرګان یاست، تی تر ما ډېر مطلب د عبادت شوقیان یاست، څنګه نه ماتوي روزه؟ دا اوس خبره ده؟ ستړی یې، ستومانه یې، بېهوشه یې. د الله رسول خوا بده که چې په سفر کې یو سړی په دا پوهېږي چې یاره زما سفر دی، زه ستومانه یم، زه ستړی یم، نو هلته بیا روزه نه نیول چې دی هغه ښه خبره ده. ولې که ته روزه نه ونیسې و هغه روانې روزې ته به جوړ روغ سې، او که تا دلته روزه ونیوله او بیا ته مطلب پریشانه سولې، پر تا باندې اټیک رالی، پر تا د ګردو، پر تا باندې هغه رقم مطلب ستا شوګر راواخله بل، نو ته خو لاړې خانه دې خرابه سوله. نو څه داسې خبرې دي چې په هغه کې سړی روزه ماتولی سي. لکه څنګه یو سړی دی روزه یې نیولې ده، پر کور دی، په دکان کې دی، په دفتر کې دی، نو اچانک کې مثلا پر سر باندې درد شو. یو سړی نیمسیري وایي دا سر نیمۍ خوا مې درد کله کله کوي، اچانک کې پر سر درد شو، داسې درد شو چې بېچینه شو، بېقراره شو، نه کښېنستلی سي، نه درېدلی سي، نه پرېوتلی سي، سرګردانه پله ګرځي. ګولۍ ولې نه خورې؟ ستا په جیب خو ته ګولۍ ګرځې، دا ستا د سر د درد. وایي روزه مې ده، پروا نه لري، ګولۍ وخوره، د اختره بعد به یوه روزه راوګرځوي. صحیح سلو؟ شپېته یې در معاف، ځکه ته معذوره یې، ته مجبوره یې، ګولۍ وخوره، هېڅ پروا نه لري، هېڅ مشکل نشته. اوس ګوره چې دومره مشکل پر تا رالی، بلکل بغیر د کراهته، بغیر د یو ګناه، بغیر د جرمانیت، ته خپله ګولۍ وخوره، د خپل د سر درد کار چې دی هغه په مخه واخله. صحیح سلو؟ دا خو ما تا ته د سر درد در وښود. یو سړی دی مثلا پیشلمه یې وکړي، پیشلمې یې داسې خوراک وکړي، اچانک کې پر خېټه باندې وچ کلک درد شو. داسې درد دی چې دا درد نه شلیږي، نه سمیږي، نه برابریږي، خامخا به یا کپه خورې، یا ګولۍ خورې، یا دوا خورې، شی به خورې، دا ستا د نس، ستا د خېټې درد چې دی هغه ختمیږي. بلکل راولاړ سه، ګولۍ وخوره، دوا وخوره، دغسې یو کپه مپه وخوره، د خپل مرض علاج وکړه، پروا نه لري، د اختره بعد به یوه روزه راوګرځوي، هېڅ پروا نه لري. یا د هغه رقم یو سړی دی چې هغه مثلا پر غاښ یې درد شو، و د غاښ درد دی، وچ کلک درد دی، پر غوږ باندې درد شو، وچ کلک درد شلو، خامخا به تر یا یو سړی چې دی هغه مار وخوړی، خامخا به اوس ته دوایي خورې. په ساراو کې خلک شته، څوک بوټي کوي، څوک شپنیان دي، څوک په غرو کې، نو مار یې وخورې. اوس ته زما روزه ده، نو که ته ستا روزه په مخه عقلې خو لاړې، ټول زار دي په بدن کې پیلاو سلو، نو لحاظه پروا نه لري که دې پر سر درد سلو، که دې پر غاښ درد سو، که دې پر خېټه درد سو، که دې په معده کې مشکل رالی، که دې د ګردو مشکل رالی، هېڅ پروا نه لري، روزه ماته کړه. اوس یوه خبره ده، دا خبره ستا و ایمان، ستا او ایمان. اوس به یو سړی بعضې معمولي قدر په سر کې درد چې و یاره ما د ملا بیان اورېدلی دی، زه روزه ماتوم، بیا یې د اختره بعد راګرځومه. نو ته خدای تا و الله سره خبر یاست که نه؟ الله په تا خبر دی که نه چې دا ستا درد خو معمولي درد دی؟ نه داسې و چې تا برداشتولی نه سو، نه داسې و چې تا در برداشت وتلی، نه داسې و چې ته هلاک کېدلې، نه داسې و چې ته بېهوشه کېدلې. تا و ایمان. مولوي صاحب خالي مسله در وښوله، اوس نو په خپل ګریوان کې په خپله وګوره. صحیح سو؟ دا درد تا ته در معلومیږي چې داسې درد خو ما در اوسه نه ولیدلی، دا درد نه زغمل کېږي، دا درد د برداشت نه دی، پروا نه لري. تاسو دوام خوړلی سئ، یو کپه هم خوړلی سئ، یو ګولۍ هم خوړلی سئ، هېڅ مشکل نشته. یا یو سړی دی مزدور دی، لکه دا ریډیانو والا راواخله، یا دغه ټانګو والا راواخله، یا رکشو والا راواخله، یا کلینر راواخله، یا دا د ویګن شاته اچوئ. زموږ خلک د روپۍ څومره شوقیان دي. دا یو کلینر نه دی، د کوټې ستر هرنایي راواخله، د کوټې ستر مسلم باغ راواخله، د کوټې ستر کلاسي پلا راواخله، د کوټې ستر چمن راواخله، د چمنه تر قنداره راواخله، له قنداره بیا تر هرات او تر هلمند او تر غزني راواخله. هلته سواریان پراسي دی راولاړ سي، هغه چې کوم د دې کلینر دی هغه شاته پر جنو باندې ټالي. ته څه به کوې یار؟ انسان دی، دومره ظلم سړی کوي.
د یو سواري دپاره تا دا سړی شاته وغورځوئ دا که یو جټکر راله که یو جمپ رالی که یو کډی رالی یا بې ځایه برک دی وایي دا لاندې ونښتې د دې خوند چا په غاړه دی ته روپۍ ګټې بس یو لاس یې نیولی دی پټو یې پر سر مه کوئ دونه ظلم سړی نه کوي یاره دا زموږ خلک دومره ظلم کوي په خدای دې مې قسم زموږ سر نه خلاصېږي چې الله موږ ولې تباه کړي په هغه کې دا بنیادي وجې دي ورسه وګوره د پنجاب پسې وروره غټ ګاډیانې را لوټ کړي دي د غویانو د غواو د ګامیشو دومره ستړي پر دا لاره 28 ګنټې 30 ګنټې 40 ګنټې را روان یم مو ورکوه یو ګزاره سوې ده یوه چپه پرته ده د یوه پښه ماته ده یوې دومره ټینګ تړلی دي چې سر یې هغه رقم ده مه کوئ د خدای دپاره ظلم مه کوئ د خدای دپاره الله رب العزت په د دې غویې طرفداره سي ستا سره بیا ستا سره حساب چې دی هغه وکړي مه کوئ ظلم مه کوئ ناجایزه مه کوئ بده خبره ده ډېره نن الله رب العزت تا ته موټر درکړی دی ته ډریور یې ته مطلب د ګاډۍ مالک یې اوس تا خپل د مزدور سره هغه کړی دی معنی درته ویل د خپل مزدور سره د الله رسول فرمایي په روزه کې ښه وکړه یاره ته شاته ټال یې راسه دننه په سیټ کې کښېنه د الله رسول فرمایي دوې خبرې الله درکوي اوله خبره دا ده چې الله غفر الله له الله به ستا مغفرت وفرمایي او دویمه خبره دا ده الله به تا د جهنم د وره خلاص کړي دا ستا چې کوم کلینر دی دا تا شاته زړولی دی غورځولی دی رایه وله دننه ځان سره کښېنوه یو سړی دی هغه مطلب کلینر دی مزدور دی یا د هغه رقم مطلب هغه مځکو والا دی باغو والا دی یا ډېر مزدوران خو ډېر شته نو یاره ستومانۍ کار دی تږی سو داسې تږی سو چې وچ کلکې حلق وچ سو اوس بې ورشه کېږي ګزارېږي راغلی درې سایه لاندې پرېوتی چې یاره څه وکړم هېڅ پروا نه لري هېڅ پروا نه لري ورسه هلته پر واله باندې هلته به منګی پروت دي هلته به خپل هغه د کوچیانو سره خپلې اوبه وچشه هېڅ پروا نه لري الله جایزه کړې ده د الله رسول موږ ته لاره راښولې ده پروا نه لري روزه ماته که هېڅ بده خبره نه ده یا د هغه رقم زنانه ده چې د هغې بیا د بما بچی په نس دی یا بچی ته شیدې ورکوي اوس دا وایي چې یاره که زه شی ونه خورم نو زما بچی وږی کېږي نو شیدې به د کومې خوا راځي دا په دې پوه ده ګوره ما درته ویل تا و الله تا و ایمان سره پاته سواست نور پر مولوي صاحب یې مه راړوئ خبره اوس دا وایي که زه شی ونه خورم دا زما بچی ته شیدې ورکوم بچی راسه زیریږي وږی کېږي پروا نه لري روزه ماته که شی وخوره شیدې به الله درکړي بیا یې بچي ته ورکړه یا ته وایې چې یاره زما په خېټه کوچنی دی نو دا که زه خوراک مراک نه وکړم نو زما مطلب بچي ته تاوان رسېږي تکلیف رسېږي تجربه ده د سپین سرو دې پوښتنه کړې ده پروا نه لري روزه ماته که صحیح سلو هېڅ پروا نه لري په دې کې به څه شي صرف یوه قضا به بیا راوګرځئ د اختره بعد او که چیرې قصدن دې دا کارونه وکړو قصدن بیا به یو شپېته روزې راوګرځئ په مابین کې دې یوه روزه مو وخوړله چې شپه یې د سره به بیا شروع کوئ 50 روزې دې ونیولې او بیا دې په مابین کې یوه روزه وخوړله او بیا دې شروع کړي ته به دا وایي که د سره به بیا شروع کړي شپېته روزې دا خو هغه خبره شوله چې روزه ماتول جایزه دي پروا نه لري که تا ته دا مشکل رالی که تا ته دا پریشاني راله بیا روزه چې د هغه ماته کړه بله خبره هغه ده چې د هغه وجې روزه ماتېږي نه روزه مکروه کېږي نه روزه چې د هغه ماتېږي په هغه کې اولنی شی چې دی هغه مسواک وهل مسواک ووهه که څوم د مسواک خوږوالی ستا خولې لر رالی که څوم د مسواک خاشې ستا خولې لر رالی پروا نه لري یا ته راولاړ شو اودس دې کوی په خوله دې اوبه وګرځولې هغه دا خوله دې نودس وله د نوندوالي د وجې دې حلق لا نوند سلو یو اوبه تېرېدل دي یو د غیر خوله نودسې خامخا لاړې به تېروې نو پروا نه لري هېڅ مشکل چې دی هغه نشته ها ټوټپیس چې کوم دی هغه به نه وایه ولې به نه وایه هغه دا وجه ده چې په هغه کې خوږوالی ډېر دی په هغه کې ذایقه ډېره ده هغه انسان نسي کولی چې هغه راوګرځوي اوس یو هغه خوند دی چې سړی راګرځولی شي ته یې که د باندې یو هغه دی چې بې اختیاره د سړي څه تېرېږي ټوټپیس به نه وایي مسواک ووه مسواک هم هغه مسواک مه راخه چا تازه دی بلکل هغه ډېر خوږ مسواک چې کوم دی هغه مه وهه دا عام چې کوم مسواکونه دي هغه پروا نه لري یا دغه رقم راولاړ شي په سترګو کې دې دوا واچوله هېڅ پروا نه لري تا په سترګو کې دوا واچوله دا دوا دا خوند یې حلق لره رالی لا پروا نه لري هېڅ مشکل چې دی هغه نشته او یا دغه رقم تا سترګې تورې کړلې یا ته راولاړ شي مطلب ګل در سره دی په روزه کې ګل به یې وې هېڅ مشکل نشته هېڅ مشکل نشته یا راولاړ شو تا ښایسته عطر لګولی دی هېڅ مشکل پریشاني نشته ها دغه شی چې دی هغه مکروه دی یو سړی نسواري دی د نسوارو نشه یې ده نو یې قرار نسوار و پزه ته نیولي دی هغه نشه چې د هغه ختمي یا یو سړی چې دی هغه سګریټي دی سګریټ مطلب سګریټ څکوي هغه سګریټ نه درشي هغه ته خو نه رسېږي یو چرسي و هغه ما ته ویلي مولوي چرسیان خو چرس بده خبره نه ماني خو موږ ته بده خبره ماني
چې څوک نسوار نه کوي هغه ته نسوار به دا خبره معلومي چې سګریټ نه کوي هغه سګریټ به دا چې چرس نه کوي هغه چرس نو دوی ته دا چرس هېڅ به دا خبره نه معلومېږي ما ته ویلې مولوي صاحب قسم دې مې په خدای یو ورځ ستا د ماجد سر له وختم سګریټ مې ولګوي که د هغه خوند بیا ما په ټول ژوند لیدل چرس یې د مسجد پر سر څکوي صحیح شو و نو دی وایي دا قلندري بوټی دی دا د سړي مستي ور ختموي دا سړي کې عاجزي راولي د الله د رسول خبرې عاجزي نه کې راولي په دې کې چرس عاجزي راولي او وایي یو سړی چرسي ولو ډېر ښه ځوان و د هغه مور مړه شوه چې مور یې مړه شوه داسې ارمان و ما داسې څوک نه ولیدلی چې په مور پسې دومره غمجن وي دومره ارمانجن وي نو د ډېر چرس هم څکول بیا ما پوښتنه جوړه کړه مال ظالم یې ورځ په مور باندې چرس مرس نه یې څکول و مولوي صاحب والله یې ورځ مې په وڅکل مو ظالمه چرس دې څنګه به څکول ول ډېر راباندې ګران او زوم ډېر پر ګران مال مور نن به چرس راسره څکوي ویلې مولوي صاحب یو چا مې راسره وکړي مال څه چا مې کوي شکنځا یې وکړله ول دا یو چا مې کوي دود یې نه تېروي بس ول دود یې نه راسره تېروي نو هغه ګوره چې د زوی د وجې څونه خو خیر نو یو سړی چې دی هغه سګریټ والا دی هغه علیحده و سګریټ ته مطلب دا بوی ته ناست دی دا روزه مکروه کوي او یو سړی چې دی هغه راولاړ شو مطلب په روزه کې تږی شو ډېر اوس یو داسې تنده ده چې ما درته ویل چې روزه ماته کا چې ګزارېږي خرابېدلې یو داسې عامه تنده ده چې یاره کشکې لمبېدلی وې وسه ولمبېږه پروا نه لري ستا تنده ختمېږي رالې په خوله دې څو واره اوبه وګرځولې بېرته به دې اوبه وغورځولې مطلب هېڅ پروا نه لري هېڅ مشکل چې دی هغه پاکستان نه او بیا دغه رقم غسل کې مطلب تا غسل کوئ غوږ لرو اوبه چې دي هغه ولاړې پروا نه لري په هغه باندې روزه نه ماتېږي یا دغه رقم مطلب تا ستن ولګوله انجکشن که په رګ کې که په غوښه کې هېڅ پروا نه لري ګلیکوز دې ولګوئ دغه رقم ډریپ دې ولګوئ هېڅ پروا نه لري هېڅ مشکل چې دی هغه سته نه او دغه رقم په خطا تا فکر نه و اوبه دې وچښلې ستا فکر نه و یو شی دې وخوړئ روزه دې هېروه هم پروا نه لري پیغمبر علیه السلام مبارک عایشه صدیقه فرمایي روزه یې وه یو شی وخوړئ چې ویې خوړ او زما خو روزه وه مستد حمیدي حدیث نه کوه زما خو روزه وه یعنې په روزه کې په یېره باندې اوس که تا یو سړی ولیدئ هغه دې اوبه څښي هغه دې خوراک کوي نو که چیرې دا سړی کمزوری دی هلته خښتې پورته کوي لوړ چت لره او روزه یې یېره د اوبو ته ودرېد مور ته وایه چې روزه دې ده میاشتو څه اوبه به وڅښي او که چیرې جوړ روغ ولو دغسې مطلب اوبه یې څښلې په هغه اوبه باندې د هېڅ نه کېدل بیا ورته وایي چې روزه ده یار روزه ده هغه به اوبه پرېږدي اوس هغه تږی دی ستومانه دی هغه څلورم چت لره سل خښتې پورته کوي او ته پر راوغورځېدې مولوي صاحب دی کاري صاحب دی حافظ صاحب دی مجاهد دی او نه شرمېږه روزه ستا څنګه روزه یېره سوله هغه یار سارا مې 2000 خښتې پورته کړي دي دماغ مې کار ولاکه کوي یېره مې وروزه صحیح سولو هېڅ پر کار نه په لري بلکل به کار نه په لري او بله خبره دا ده یو سړی قی ووایي قی یا د بید ډېر معافي الټۍ ووایي که په قصده الټۍ وویلې خوله په ډکېدله بیا خو روزه ماتېږي او که په قصده نه ویلې هسې الټۍ رالې که خوله ډکېده که نه ډکېدله بېرته هغه الټۍ دې وغورځولې نو بیا خو روزه نه ماتېږي او که تا په قصده څه الټۍ تېرې کړلې بېرته یو خو لږ راغلي وي هغه تېر شو پروا نه یا ستا خوله په ډکېده بېرته لږ خاشه تا تېرې کړې څه دې وغورځول په قصده دې تېرې کړې بیا روزه چې د هغه ماتوي او بله خبره دا ده چې یو سړی د غسل ضرورت دی د ورځې د غسل ضرورت بیدولو د غسل ضرورت ورته پیښ پروا نه لري په دې روزه نه خرابېږي یو سړي ته د شپې د غسل ضرورت ولو د غسل نه وکړی پیشلمه یې وکړئ بیا سهار لمانځه ته مطلب بیا د هغه غسل مسل ترتیب برابر کړي پروا نه لري هېڅ مشکل نشته هېڅ مشکل نشته هېڅ پریشاني چې د هغه نشته اوس په دې کې یوه بله خبره ستا خبره دا ده چې دا وینه کښل څه چې وینه وباسي په دې روزه ماتېږي که نه ماتېږي یا روزه نه ورباندې ماتېږي صحیح سلو روزه نه ورباندې ماتېږي ما درته ویل چې ډریپ ور ولګوې ګلیکوز ور ولګوې د هغه ستن ور ولګوې د طاقت ستن ور ولګوې هېڅ پروا نه لري ها که یو سړی داسې و چې هغه کمزوری کېدی چې اوس دی وینه وباسي دی کمزوری کېږي روزه ترسره نشي رسولی که اوس دی مطلب دا ستن چې د هغه دی د دې وجې لګوي چې ښه دی یاره څه به پکې موړ سمه بیا خو مکروه ده نه عام ته بیمار ولې تا ستن ولګوله تا د نس بیماري وه ستا نور بیماري وه ډریپ تکې ولګوئ هېڅ پروا نه لري روزه چې د هغه خرابېږي نه د هغه رقم ستا وینه استنګ هم دغسې ده که چیرې دا وینه استنګه ستا کمزوري ستا د زیاتوي بیا خیمه کوه روزه در خرابوي مکروه کېږي او که چیرې داسې ولې چې ته کمزوري کېدې نه پروا نه لري یو سړی دی د وینې ضرورت ور پیښ سلو اوس هغه په وینه باندې راګرځېدی بیمار ولو بلکل د وینه وایستله هېڅ پروا نه لري ابل زلته هغه پښتونخوا هغه یو بینک دی هغه د وینه ده دا وینه ورکوي دا مریضانو ته
بیا غلر ورغلی بیا دې راته ویل چې مولوي صاحب ډېر ملایان موږ ته وایي چې دا حرام کار دی ناجایزه کار دی دا مه کوئ دا وینه ورکول وینه خو معلومه خبره ده مردار شی دی او نجس شی دی په دې کې خو شک نشته ما ویلې د دې ملایانو به هلته سر خلاص شي چې د ده کور والا خو دا مکه د ده بچي یا ادې یا بابا په اسپتال کې پروت دی اوس داسې وینه ځینې تللې ده چې ده ته د وینې ضرورت دی اوس وینه لګېده ضروري دی که نور ولګوي دا خامخا دا کور والا پر بچي باندې مري یا دا بله مور یا لور یا بابا دا خامخا پریشاني راځي اوس د زړه ته لویږي چې یاره دا وینه ورکول جایزه ده که ناجایزه ده کله کله ګوره وینه ناجایز کار دی وینه مردار شی دی خو لیکن د دې مردار شي د وجې اوس هلته یوه سړي ته الله ژوند ور بچاوي نو به ته څه چم کوې اشه یو سړی دی د تندې د لاسه مري اوس مردار یو به په نالۍ کې بهیږي زه نه څښمه ولې نه څښې دا مردارې دي نو که نه څښې ته خو مرې وای بس مرم دی نو څه نه نه داسې به نه کوې راولاړ شه دا مردارې اوبه الله تا ته دومره حلالې کړي دي چې څومره ستا ګزاره ورباندې وشي یو سړی د لوږې مړ کېدی چې مړ کېدی اوس مطلب مردار او غوښه پرته ده یو مردار شی پروت دی حرام شی پروت دی دی که هغه ونه خوري دی مري نو دی به څه چم کوي دی دې راولاړ شي هغه مردار شی دومره قدر وخوره چې ماجې ستا ګزاره ورباندې وشي یوه ګوله به زیاته نه کوي که دې زیاته وکړه هغه داسې ده لکه مردار شی چې سړی په قصده وخوري دلته خو ته مړ کېدې مردار شی دې وخوړی بچاو سولې دلته ته مړ کېدې تا یو مردار شی وچ شی ته بچاو سوې دلته یو مریض چې دی هغه مړ کېدی د وینې ضرورت ولو که ته وینه نور ولګوې دا ښځه پر بچي باندې مري که ته وینه نور ولګوې دا مریض چې دی هغه مري نو وینه خامخا غواړي اوس راولاړ شه دا هغه مرداره وینه ده چې دا سړی تا بچاو کوي یو سړی د تندې د لاسه مړ کېدی مردارې اوبه پرتې وې ته هغه ورکړلې چې دا سړی بچاو سو الله تا ته ثواب درکوي که نه درکوي په مردارو کې الله رب العزت ما تا ته ثواب ایښی دی ولې دلته د مردارو خبره لږ ده هلته نجات پکې ډېر دی نو که چیرې نجات کم و مردار ډېر ولو بیا بیا نه کوو او که دلته مردار کم دی نجات یې زیات دی پیدا یې زیاته لکه موږ ته چې یو دوې خبرې دي یوه خبره دا ده چې دا پلانی شی تاوان دی صحیح سو ابل طرف ته چې دی هغه ډېر لوی نقصان دی اوس که زه دا خبره وکړم چې دا کشنی تاوان زه ویسم د غټه نقصانه بچاوېږم بیا یې وکړه او که په کشني تاوان ستا غټ نقصان کېدی بیا نه کوي بالکل بیا نه کوي دلته په وینه باندې وینه ورکول جایزه ده په روزه کې شرط دا دی چې ته کمزوري کېږې نه ورته بیا دی چې موږ په روزه کې ګرځه وینه نه باسو ولې هغه خلک کمزوري کوي بیا روزې والا ته خامخا تکلیف جوړېږي خو مطلب دا دی چې وینه ورکول جایزه دی د وچې مجبورۍ جایزه دی وچه مجبوري هغه شرط دا دی چې هلته یو سړی بالکل و مرګ ته رسېدلی دی د مرګ و قبر ته رسېدلی دی بیا پروا نه لري بیا وینه ورکولی هم سي او لګولی هم سي او موږ ته لیدلي هم دي د وینې د وجې څوک بچاو سوي دي د چا ژوند چې دی هغه بچاو سوی دی و چا ته الله رب العزت نجات چې دی هغه ورکړی دی بس دغه څو شیان مې در وښول عزیزانو وخت ډېر تیر سلو هغه نور ډېر خبرې به انشاءالله العزیز بیا سبا درته وکړم په هفته کې 3 ورځې بیان ستا هفته اتوار سوموار او د روزې بغیر بیا 2 ورځې بیان دی خو خیر عزیزانو الله رب العزت موږ ته داسې روزه را نصیب کړي چې هغه الله په راضي سي هغه زما او ستا د جنت سبب وګرځي هغه زما او ستا د جهنم څخه د خلاصون سبب وګرځي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تورو موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ویل لا اله الا الله محمد رسول